هم د جومات هم د حجرې سړی یم تا سره سم په هر محفل کې یاد یم تا سره سم د تذکرې سړی یم ښکلې یې سترګې دې په وار زمبوه ښکلې یې زه په زړه نرۍ سړی یم او هغوی په دې دنیا جنت ګټي د دوی تره ته په دواړه لاسه سلام دی چې دا بچی دا ړومبی په دې پاکستان کې ما ولیده چې دی وایي چې ما ته پلار نه یادېږي ولې چې زما تره ما ته د پلار مینه راکړه ته ووایه مور دې خوښه ده که پلاره موره انجي وایه دې ته دا کیمره دغه کوي د مور دپاره د مور هغه مینه تاسو په دې کې شامله کړې ده جي تاسو د مور نوم په دې کې واغسته والد صاحب مو حیات دي چې والد صاحب مې پاتې شوی ما ته ستاسو د شاعرۍ نه اندازه وشوله دا تکلیف کله نه تاسو کله وفات شوي والد صاحب ډېر ماشوم څومره اندازه نه یې چې څه اوس تاسو 2 میاشتې به ښه یعنې کې تاسو والد صاحب نه دی لیدلی نه چې نه مې لیدلی فیلینګ درته راځي دا یو ډېر داسې تجربه وي چې دا انسان دوباره خو ژوند نشته که نه زمونږ ایز ا بینګ مسلم هندوانو فلمونو کې اکثر وي دوباره جنم دا خو هسې دروغ خبرې دي خو کمې محسوسېږي چې کمې راته چېرته نه دی محسوس شوی ولې څنګه زما سره کور کې تره مې دی ښه ماشاءالله نو لکه د پلار غوندې اتره دلته موجود دی جی بالکل دا واو کم دی جی الا راشي دا زمي پلیز دی خو راشي جی لګ ماشاءالله ښه خبرې نه کوو جی تاسو راشي ناظم صاحب تاسو دلته کې موجود دی دا زموږ د پښتنو حجرې دی حقیقت نه پټېږي که نه اکثر د ینګسټر چې دا خبره وکړه دا وړه خبره نه ده ګورې دا ډېره غټه خبره ده د دې ریزن دا دی زموږ په معاشره کې د تره مینه نه دا تاسو ته هم پته ده تره مینه ولې ختمه شي دې کې د جایداد هغه سلسلې که نه جي ها د ماما که یو کس دا وایي چېرې دا مې ماما دی دا ماشاءالله سر سلوټ تاسو ته کومه چې دا خبره وکړه چې د پلار کمې ما نه دی محسوس کړی ګو چې هر یو انسان وایي چېرې ما لیدلی وې ماشاءالله سر دا راته ووایه دا مینه چې دی دا تاسو څنګه ورکوئ دا او د تره د کاکا دا نومونه چې کوم دي دا زمونږ په دې معاشره کې چې دی دا د مینې په وجه نه یادېږي جي اکثر جګړې د مشکلاتو نه تېر یو دا مینه ما یا زما داسې زوی دی د خپل ورور ده تا ما یې دې به دا آخره پورې بس بس واو ماشاءالله د دې ته څنګه تاسو ګورئ د بچي په نظر ډیفینټ څو بچي دي ستاسو ما څومره 3 بچي دي دا څلورم دی د سره 3 دي د سره 3 دي دا راته ووایه چې کله د اختر تیاریانې کوئ نو په هغې کې څه کمزوري خو نه راځي نه یو په ډبل ورتم جی یو په ډبل تاسو ته یو په ډبل ورتم دی ویرا هغه خو هغه ګواهي ورکړه یو په ډبل ته تم ځان نه نام دی دا ویرا دا بچي دا خدا اکثر دي دا راته ووایه چې تاسو د دوی په باره کې څه پیشګویي کوئ یا څه زړه کې دا فیل کوئ چې دا بچی به زما ډېره زیاته ترقي کوي زم دا بچي تعلیم وتی زما لپاره ارس ثبت وي قرآن او تعلیم وتی ودا دا لپاره ارس دي بس ان شاء الله تعلیم وکړي او ماشاءالله دا ستاسو لپاره مبارکي ده چې جنت تاسو په دې دنیا ګټئ تاسو یو ماشوم چې دی هغه لویوئ او د ده کومه خبره چې ده دا ډېره غټه خبره ده چې هغه وایي چې بهی زه د پلار کمی ما نه دی محسوس کړی او محسوس کړی مې ولې نه دی چې زما د پلار په شانتې تره زما شته هغه کمی ما ته نه دی محسوس کړی حالانکه د دم ویلی شو چې زما مور چې ده هغه اړګو چې مینه به کوي خو دوی دا ونه ویل چې مور زما سره دونه خیال ساتي چې ما هغه کمی محسوس نه کړه داسې ده چې بالکل مور هم را سره بالکل ډېره مینه کوي ډیفینټلی کوي باجي څو وروڼه یې ماشاءالله چې موږ 3 وروڼه یو 3 وروڼه یې چې زه یو یم زما والد صاحب چې د خپل مور او پلار نه یو یې جی بالکل یو یم او دې طرف نه بیا تاسو 3 یې جی جی بالکل هغه د نه کشران دي که مشران دي کشران دي رانه هغوی جلس کېږي خو نسته نه چې یاره زما دا پلار چې دی دا د هغوی دی د هغه دی نه جي نه زموږ د کور نه ماحول داسې جوړ شوی دی چې داسې هېڅ قسمه دغه پکې نه دی راغلی هغې پکې ولاړ خو نه دي چېرته ورور دی شته که نشته کوم نشته جي پکې نه ماشاءالله جي ستاسو نه خو مونږ مینه زده کوو چې دا راته ووایه چې د پیسې سره مینه کوې که نه لږه ډېره پکار دي دا فیل کې کله نه چېره ما سره هم ډېره پیسه وې ضرورتونه تمام پوره کېدې پیسې خو د چا نه یې خوښې پیسې خو د هر چا خوښې خو بس بعضې نیمه مجبورۍ سړی دغه کي چې که مونږ ډېر ارمان وکړو خو چې پیسې نه راځي نو مونږ ولې ارمان وکړو بعضې نیم ارمانونه په زړه دننه د پند کول پکار دي زبردست هرحال پیسه د ژوند ضرورت دی ستاسو زه اکثر ګورم چې تاسو دغلته د زمونږ د مردان دا نشان چې دی هلته کې یادګار چې دی هلته لاړ شئ هلته شاعري کوئ هغه ځای م ډېر خوښ دی جی بالکل کالج چوک مې خوښ دی ځکه ویډیوګانې م کوم ما ته اوس څه کسان وویل چې دا ځوان چې دی دلته ځي راځي خو نن ستاسو ضرورت دی نشته نو موږ تاسو له دلته رالو عشق مو کړی دی عشق مینه رښتیا به وایي خیر تو ټالنټ یې رښتیا خبره به کوې زړه مینه ما اکثر اورېدلي وي دا شاعري هغه کس کوي چې هغه چوټ خوړلی په دې زړه باندې بالکل ما د ضمیر خان ضمیر یو ویډیو کته هغه وایي چې هر شاعر عشق وي خو هر عشق شاعر نشي کېدی خو زموږ د پښتنو په خوره زموږ په دې خوره باندې دا مینه چې ده دا یو ګناه ده
زمونږ د پښتانه چې دی دا مینه نه مني، نو بیا چې مینه نه مني او دی له د یو کفر یو ګناه نوم ورکړی دی، نو یو انسان به دغه ګناه دغه څنګه وکړي په خپله چې ما دا ګناه کړې ده. واو د لاسونو پړکا جي د دوی دپاره دا سیاستدان جوړېدی شي جي، مکمل سیاستدان جوړېدی شي. ډېره په ښه الفاظو کې خبره راغونډه کړله. ټیک شوله، ګناه ولې ویلی شي؟ زمونږ پښتنو چې د مینې نوم له تور نوم ورکړی دی. زمونږ پښتانه دلته چې نفرت وکړي نو پښتانه څه نه وایي، خو چې مینه وکړي نو هغې هغه هلک یا هغه جینۍ بدنامه کړي، هغې ولې د بدنامۍ نوم ورکړي. ولې چې هغې په رښتیا مینه کړې یا هغه په رښتیا مینه کړې. زمونږ پښتانه چې دي نو کله یو ماشوم مینه وکړي او هغه کور کې ووایي، نو زمونږ مور پلار ورله هغه خواهش پوره نه کړي، هغې ورله الټا دغه ورکړي چې مطلب دا خو زمونږ په دې پښتانه خبره مړه یم کې اکثر. دا راته ووایه جي چې مونږ نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دې دنیا ته تشریف راوړو د هغې نه مخکې زمونږ په معاشره کې به دا هم کېدل چې خپلې ژوندۍ ماشومانې به خلکو خښولي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نه پس دغه کیسه ختمه شوه. هغه مشکلات چې کم زمونږ ماشومانې به جي جهالت چې و هغه ختم شو. او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم دا مونږ ته فرمایلی دي چې تاسو د چا واده کوئ نو یو بل دی هغه کس ویري. دا تاسو کمې محسوسوئ چې داسې نه ده پکار، د مینې احترام پکار دی. بلکل چې مینه خو دا ووایئ که نه چې مینهوالو ته ووایئ، دا ستاسو وینا چې ده دوی ته ډېره ښه رسي. چې بلکل مینه او مذهب، د مذهب د نوم دی مینه. کله چې انسان مینه وکړي، مینه خو هر چا سره کېږي، مینه مور سره هم کېږي، پلار سره هم کېږي، رور سره، خور سره، هر چا سره مینه کېږي. او عشق چې دی نو هغه بیا یو انسان سره کېږي، هغه انسان سره کېږي چې دغه لپاره بیا سړی د مرګ ته هم تیاري. خو دلته چې دی نو زموږ په خبره عشق ګناه ده. نو د دې د وجې یو خو زموږ په خبره غربت ډېر دی، نو د هغې د وجې کله چې یو هلک مینه وکړي او هغه جینۍ کور ښیي، نو هغه د خپل غربت د وجې هغه خپله مینه هغه بس په زړه باندې ختمه کړي، پاتې شي. نو پکار دی چې د مینې احترام وکړی شي. بلکل چې پکار دی چې د مینې احترام وکړي شي. دا راته ووایه چې دې ته تاسو په څه نظر ګورئ چې د ایجوکیشن نه پراپر اویرنس نه دی یا غواړئ تاسو په دې حواله سره؟ ولې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه غټه هستي په دې دنیا نه ده راغلي او تاسو فرمایلی دي، تاسو اسانتیا ورکړي دي. نو بیا زمونږ شاعر عباسین یوسفزی صاحب وایي د هغوی په باره کې ما اورېدلي، زما ورسره خپله ناسته وه، ګپ مې ورسره لګېدو، مشر دی یونیورسټي ده د شاعرۍ د ادب. هغوی خبره کوله، یو کس ته لاړم او ما ورته وایي چې ته پښتون یې که مسلمان یې؟ نو اکثر وایي دا خلک وایي چې نه زه اول مسلمان یم بیا پښتون یم. ما ورته وایي چې نه ته دروغ وایي، ته مخکې پښتون یې او بیا مسلمان یې. نو هغه څنګه وایي؟ زه تا ته ثابتوم. وایي ته ما ته دا ووایه چې دلته ستا په نږدې چېرته جنازه یي ته هلته ځان نه رسې، او په سوات کې ستا یو رشتهدار یي ته هغه له ځان رسې. نو مسلماني خو ستا دا وایي چې ته دلته هم لاړ شه، نو ته دلته نه ځې سوات ته ځان رسې. ولې ته مسلماني نه مني او پښتونولي مني؟ هلته سوات ته ځان رسې. پښتون تا ته مسلماني وایي چې خور له عیسه ورکه، او ته تا ته چې څه وخت کې وایي خور له عیسه ورکه، نو ته وایي چې دلته زموږ پښتنو کې څوک کیسه چاله نه ورکوي، هلته ستا مسلماني چېرته لاړه؟ نو د عباسین یوسفزی صاحب دې خبرې سره اتفاق لرئ؟ بلکل دې خبرې سره خو زه 100% اتفاق لرم، ځکه چې پښتانه مسلماني شریعت سره دومره دغه نه کوي څومره چې خپلې پښتو سره دغه کوي. پښتانه وایي خلک به څه وایي، ولې به وایي؟ دوی په دغه سوچ کې غونډ عمر تېر کو. سوچ پراله بدلوئ؟ نو که موږ ډېر ووایو نو پښتنو سوچ نه بدلېږي. ستاسو په ادب سره ستاسو وینا چې دا بدلون راولي. بس پښتنو له پکار دی چې هغوی خپل سوچ او خپل مایند صحیح کړي. انشاءالله. د خور په حواله سره تاسو شاعري کړې وه جي، ما اورېدلې ده. او جي او که نه جي شیخ صاحب وظیفې کوي، منځونه کړي، او دا ظالم په ښکلو تعویضونه کړي، نه پېژني خپله دی حرام حلال، بل ته په منبر بیا بیانونه کړي، او دلته کې د خور حق ورکوی نه شي. ربه دا سړی څنګه خجونه کړي؟ دلته کې رور مړ کړي په جایداد باندې، هلته بیا د مکر نه ویرونه کړي، او دلته ازاري سړی بېغمه وي، دلته بې ازار سړی غمونه کړي. دلته کې د مور زړه لړزولی وي، هلته د کعبې نه طوافونه کړي، او ډېر په بخښنې سره چې غواړي دوی د مور مرګ چې تقسیم وکړو. دوی هر وخت د خدای نه دا سوالونه کړي، شیخه مور کعبه د مور جنت مور چې نه وي څه به جایدادونه کړي. کونډه او یتیم دلته نهر ناست وي، خان صاحب په بخمل باندې خوبونه کړي. یا منصوره دلته رښتیا مه وایه، خلک په رښتونې ګزارونه کړي. واو ماشاءالله جی ماشاءالله سبحان الله. د لاسونو پړکا ناظم صاحب د دې ینګسټر دپاره ډېر ټایم ما ستاسو واغستلو، او ما څنګه ناظم صاحب موږ له ټایم راکړو، او د دوی سره زما د ملګري فرحان صاحب هم یو جهان مننه چې هغوی د دوی نه ټایم واغسته. باچا صاحب سره خو ستاسو مینه ده،
په اخره کې دا لږ وایم چې د باچا خان صاحب دپاره د هغوی په دغه کې به تاسو خامخا څه دغه کړي د هغوی یوه ډېره درنه هسټري ده ویلي دي څه باچا خان هسټري هغوی په حواله سره هم څه شاعري دغه کړې ده او چې ما خو تاته وویل هغه غزل به تاسو ته ووایم چې د باچا خان د نظریې سړی یم زه د سپېڅلې عقیدې سړی یم زه خپل مذهب او کلتور دواړه پالم هم د جومات هم د حجرې سړی یم تا سره سم په هر محفل کې یاد یم تا سره سم د تذکرې سړی یم ښکلې سترګې د په وار زمبوه ښکلې زه په زړه نرۍ سړی یم ما د یزید ډله کې مه لټوې زه د حسین د قافلې سړی یم که سر مې ټیټ دی یاره تا ته ټیټ دی منصور نور خو د شملې سړی یم واو زبردست ماشاءالله جی یو جهان مننه کوو ګرانو عزتمندو دلته کې مونږ موجود یو داسې پیپر تیاری نه دي ستاسو څو پیپر یې وشوې د خیره جی زمونږ 2 پیپرې وشوې او شپږ پاتې دي شپږ پاتې دي. سبا یو پیپر د درېیم آسان دي که نه پیپر خو بس بورډ نقل کول اساني که نه نه چې دې ټایم کې خو نقل ډېر ګران دی ښه نقل کول ډېر ګران دی دا راته ووایي ټیک ټاک سره مینه کوئ که نه دومره خاص نه نو تاسو ته پته ده دا خو پلیټفارمز دي که نه چې لایف نه راځئ نه جی لایو بالکل نه لایو سره مې نه جی بالکل به نه راځم ولې وجه بس لایو چې نو په خاشي خوري او زما بالکل دا دغه نه یې خوښ نایس ګریټ او تاسو ته پته ده پیسه لایف کې ده خو په هغه پیسې به څه وکړې کوم چې په خاشي خوري او په پښتنو باندې بد اثر غورځي ډېر ښه دا د پښتنو کشر دی خو خبرې د مشرانو دي او بیا د دوی تربیت د دوی تره څنګه چې تاسو هغوی دلته کې په کیمره ولیدو منصور غفاري وایي چې زما تره چې دی هغه ماله دومره مینه راکوي چې ما ته چېرته د پلار یاد نه راځي الله تعالی دې د دوی والد صاحب له هم جنتونه نصیب کړي او د دوی مور صاحبې له د الله همت ورکړي طاقت ورکړي چې د ده هغه خواهشات چې دي هغه پوره کړی شي ګرانو مینوالو له څه پیغام ورکوئ چې څه کول پکار دي زموږ معاشره به څنګه ترقي کوي زموږ معاشره به ترقي کوي خو چې پښتانه یو بل سره یو شي یو کېږو که نه ورکېږو بالکل یو کېږو که نه ورکېږو ګرانو عزتمندو یو جهان مننه کوو د رحیم شاه ناظم صاحب یو جهان مننه کوو چې دوی د خپلو مصروفیاتو نه موږ له ټایم راکړه او تاسو ته هم سلام دی چې د دې ماشوم تاسو سپورټ کوئ وایي چې یتیم په کم دسترخوان باندې رزق وخوري په هغه دسترخوان کې چرې کمی نه راځي داسې ده جي ښه ده راته ووایئ دا ستاسو ټیلنټ دی د ده په حواله سره تاسو څه کمنټس کوئ دا د راتلونکي د دې ملک مستقبل دی او دغه شان چې دی په دې الفاظو باندې عبور حاصل کړو نو انشاءالله دا یو منصور غفاري نه دی دی به ځان سره په لکونو نور پیدا کوي او دا پښتونکو هم چې دی همدغه شان نوجوانان به په دې معاشره کې را پیدا کېږي او دا بیا راغونډوي او هغه نظریه او کم هغه جدوجہد چې د پښتون دی انشاءالله نو دا کاپي دا بیا روانېږي یو جهان مننه د دوی سره دا کم ملګري چې دي یو کمنټس په اخلم او بله دا راته ووایه منصور دوست دی ملګری دی او څنګه دی تکړه ملګری دی که نه جی بالکل څومره دا زما فرست ټایم داسې ملګری ماته ملو شوی دی ښه پرېدې خو به نه داسې نه ملګری جی بالکل ده ماته پخپله ویل چې زه به تا نه پرېږدم ما هم د سره واده کړی دی جی رښتیا وایي او جی بالکل د ده شاعرۍ سره مینه کې جی کوم ښه زبردست سر تاسو ولاړې لږ را مخکې شئ ښه ماما دی سرجي ما هغه خبره کړې ده بخښنه غواړم خو دا رښتیا خبره د ماما مینه چې وي هغه زموږ علاقو کې ډېره زیاته وي او د ترونو دا مینه چې وي کمه وي خو ماشاءالله د دوی تره ته هم سلام دی چې د دې بچي زړه یې ګټه لري څه ویل غواړي ستاسو دا خورئ تاسو تنګئ خو نه نه ماشاءالله منصور خو ډېر ښه ماشوم دی جی ښه الحمدلله او ډېر خاموش ماشوم دی او بل دا ده چې بس د کور نه بار داسې نه وځي روزي فضول خرچه خو نه نه بالکل دا خبره پې ختمه ده جی ډېر شریف ماشوم دی د ده کوم عادت ستاسو ډېر نه دی خوښ او کوم عادت مو خوښ دی دوه عادتونه خامخا وي د انسان کوم عادت دی چې هغه د ده ستاسو نه دی خوښ او کوم عادت دی چې هغه ستاسو ډېر خوښ دی نږدې شئ جي ناظم صاحب سره خو خفه نه یې که نه نه ناظم صاحب زموږ مشر دی نو د ده خو زما چې دا عادت نه دی خوښ چې دی غونډ روز کور کې ناست دی زه ورته یم لږ بهر وځه وګرځه چا سره کښېنه چا نه خبرې زده کړه نو بس دا عادت مو نه دی خوښ چې غونډ روز په کور کې ناست دی او بل دا عادت مې په ډېر خوښ دی چې ډېر خاموش دی خو مشرانو ته یو څو خبرې هم کوي نو بس د مشرانو مخ ته نه وردانګي او ډېر بس اصیل ماشوم دی خاموش ماشوم تربیت یې داسې شوی دی چې بس الحمدلله ترم سره ډېره خواري کړې ده بل مور یې ډېره خواري کړې ده نو شکر دی منصور ډېر زبردست ماشوم دی دا ماما چې دی وایي زما د ده دوه عادتونه یاد کړه دا کوم عادت چې مې خوښ نه دی نو دا به کله دوی خوښوي از ماما د دوی مطلب دا دی چې به روزئ راوځئ نو ستاسو هغه هیزیټیشن به ختمېږي سو په ټیک ټاک څومره آیډیز دي فیک آیډیز هم خلکو جوړې کړي دي هغه هم ووایئ مینوالو ته په یوټیوب باندې نو هغه هم ووایئ چې زموږ دا ویډیو څوک ګوري نو ستاسو ویډیوز فالو کوئ پلیز چې زما په ټیک ټاک باندې یو اکاونټ دی منصور غفاري زما داسې بل هېڅ قسم اکاونټ نشته
او پیکس ډېره جوړه شوې دي خو زما صرف یو اکاؤنٹ دی منصور غفاری منصور غفاری پورا اکاؤنٹ ہوا ہے کنه جی جی منصور غفاری پورا اکاؤنٹ دی هنسه ورسره نشته صرف منصور غفاری زبردست هغه یو دی او باقی چې دی هغه اپیک دی ټول فیک دی په یوټیوب باندې ستدي جی په یوټیوب باندې منصور غفاری دی صرف منصور غفاری مینوالو ته وایي چې تاسو دې فالو کی او جی بالکل مینوال خو ما ډېره شکریه ادا کړه سر کوم چې مالې دومره مینه راکړه او خیره کې ورته وایم چې تاسو ډېره مننه چې تاسو مالې دومره مینه راکړه دومره سپورټ هم په میډیا باندې راکړو جهان مننه کوو چې تاسو موږ له د خپل مصروفیاتو نه ټایم راکړ او دا راته ووایي چې زمونږ پښتون غږ دی مینوالو ته څه وایي چې تاسو هم ډېره مننه چې تاسو موږ له رالې په دې دومره مصروفیاتو کې ښه جي. او دا ده چې دا خلک چې دی زمونږ نه مني که نه نو که تاسو ورته ووایئ چې د دوی دا چینل لایک هم کوي سبسکرایب هم کوي ولې چې دا پښتون غږ مطلب د پښتون آواز دی جی بالکل د دې د چینل چې دی نو دا هم لایک کې فالو کې او څنګه مینه هم چې ماله راکړه نو داسې هم دیل هم ورکړې ګران عزتمندو یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه د رحیمشاه ناظم صاحب او سپیشلی منصور غفاری صاحب او د دوی د ماما د دوی د کاکا او زمونږ د دې پښتنو د دې ټولو مشرانو دلته کې چې موجود دي تاسو ګورئ زمونږ پښتون غوږ نن دلته د راتګ مقصد هم دا و چې دا نوی ټیلنټ دی زمونږ د خیبر پښتونخوا نو د ده سره میلاو شو او ستاسو نه دا خاص کومه چې دا یتیم دی خو یتیم نه دی ولې چې د ده کم چې خپل دي هغه مشران دي هغوی زده کړه کړي دي او هغوی په دې دنیا جنت ګټي د دوی تره ته په دواړه لاسه سلام دی چې دا بچی دا ډومبی په دې پاکستان کې ما ولیده چې دی وایي چې ما ته پلار نه یادېږي ولې چې زما تره ما ته د پلار مینه راکوي ګرانو عزتمندو فرهاد خان له د مردان نه اجازت راکوي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وأنزلنا من المقصد ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا جنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا ماشاءالله سبحان الله سنوم دی دی ګولا حذيفة زه اوچت وایه که نه ولې تا روټۍ نه ده خوړلې محمد حذيفة ښه دا راته ووایه سویم کلاس کې سبق وایي بیا پرو که نه اوچت لږه دویم دویم کلاس کې څه به جوړېږي چې غټ شي ډاکټر به جوړېږي انجینیر به جوړېږي پولیس ته به ځي آرمي ته ځي سیاستدان به جوړېږي ساینسدان به جوړېږي پایلټ به جوړېږي ټیچر به جوړېږي څه به جوړېږي ډاکټر به جوړېږي او ماشاءالله د لاسونو پړکا دي د دوی دپاره دا به ډاکټر جوړېږي ښه دا راته ووایه چې ډاکټر جوړ شي پیسې به هلي که نه فري علاج به کوې پیسې به هلي که نه فري علاج به کوې علم خدای ته وګوره سړی لږ دغه وکړي یار ښه زه صحیح ده مطلب نه دی ټیلنټډ دی که نه د ته پته ده سیاستدانو سره ولاړ دی ماشاءالله نو خامخا داسې نه ده ټیک بچی چې د یتیمانانو غریبانانو نه به نالې پیسې او دغه مالدارو نه بالي مالدارونه ډېرې بالي د مالدارو نه ښه دا راته ووایه مینه د سره څوک زیاته کوي دې خوښوي چې تاسو یېرېږئ مه د ده نه دا راته ووایه مینه د سره څوک کوي مور د سره ډېره مینه کوي که پلار مور او پلار د سره نه کوي کوي خو لږه که نه دا راته ووایه مور دې خوښه ده که پلار مور جی وایه دې ته دا کیمره دغه کوي بیا یو ځل ووایه مونږ وانه اورېده مور دې زیاته خوښه ده که پلار پلار هغه ویرېده چې ویرېده لږ ګوره په درېیم ځل وي که ښه په درېیم ځل وي او بس په درېیم ځل پکار دی نو بهرحال زموږ دعاګانې دي ستا سره او دا ستا مشر ورور دی که نه دی دې خوښ دی او د ده شاعري دې خوښه ده ګرانو عزتمندو خامخا دې ماشوم له ډېر زیات لایک کمنټس ورکوي ډېر ټیلنټډ ماشوم دی او ورور د چا دی منصور غفاري مننه سر